السلام علیکم. د پښتو زده کړې په 11مه برخه کې تاسو ته ښه راغلاست وایم. په تېره برخه کې مو ړې او زې ولیکل. نن به ژې او ګې لیکو چې ژې او ګې څنګه اواز کوي او چیرته لیکل کیږي. اول ژې لیکو. ژې پوره لیکل کیږي، نیمه نه لیکل کیږي. یعنی ژې د بل توري سره ګډ نه لیکل کیږي. لکه ژبه. په ژبه کې ژې پوره لیکلې ده. راځو بل توري ته. لکه ژوند. په ژوند کې هم ژې پوره لیکلې ده. لکه ژړا. په ژړا کې هم ژې پوره لیکلې ده. لکه ژمن یا ژمنه. په ژمن کې هم ژې پوره لیکلې ده. او نور توري د ژې سره ګډ لیکل کیږي. لکه میږیان. په میږیانو کې یې د ژې سره ګډ لیکلې. راځو بل تور ته. لکه رزیږي. رزیږي یعنی د درختې پاڼې رزیږي. رزیږي یې د ژې سره ګډه لیکلې ده. لکه پیژندل. په پیژندل کې یې د ژې سره ګډه لیکلې ده. راځو بل توري ته. لکه اژدن. په اژدن کې یې د ژې سره ګډ لیکلې. اژدن هغه ته وایي چې خلک یې کوچني چوچیانو ته ورکوي. دا رقم ژې د نورو تورو سره ګډ نه لیکل کیږي او نور توري د ژې سره ګډ لیکل کیږي. راځو اوس د ګې خواته. ګې پوره لیکل کیږي، نیمه نه لیکل کیږي. یعنی ګې د بل توري سره ګډ نه لیکل کیږي. لکه ګلۍ. په ګلۍ کې ګې پوره لیکلې ده، د لام سره ګډه نه ده لیکلې. لکه ګومنځ. په ګومنځ کې هم ګې پوره لیکلې. ګومنځ یعنی ژمنځ. دې ګې ته بعضې وخت خلک ژې هم وایي. راځو بل توري ته. لکه ګیره. ګیرې ته ژیره هم خلک وایي. راځو بل توري ته. لکه ګیله. نور توري د ګې سره ګډ لیکل کیږي. لکه غږ. په غږ کې غین د ګې سره ګډ لیکلی. لکه لیک. په لیک کې لام د ګې سره ګډ لیکلی. لکه کیږي. په کیږ کې یې د ګې سره ګډ لیکلی. لکه پوهیږي. پوهیږي کې هم یې د ګې سره ګډ ده. ګې د نورو تورو سره ګډ نه لیکل کیږي او نور توري د ګې سره ګډ لیکل کیږي. اول مو پوره ژې ولیکله چې نیمه نه لیکل کیږي او بیا مو پوره ګې ولیکله چې هغه هم نیمه نه لیکل کیږي. نننۍ زده کړه همدغومره وه. تر بلې زده کړې پورې د الله په امان.